من النبیین والصدیقین. او صدیقم خلیفہ وقت راتلون کی جمعه باندې به د خلافت تاریخ درته بیانوم چې په کوم ورځ د خلیفہ شنو مازیګر ټیم کې بیعت ته وشو. مازیګر صادری پوګا چولی دیو بازار ته روان صادرونه داسې پوګا چولی دیو بازار ته روان. حضرت عمر والا په مخارات اینا یا صدیق چرته دی ول دا صادر بازار کې خرڅومه چې کور والاو ته سوړه موړه را برابر کمه نو بیا به نور کار شروع کوم. حضرت عمر ورته وی چې ته خو نن امیر المؤمنین شوې ټول قوم درنه بیعت وکړو ته صادر په منډۍ کې خرڅې. ویل امیر المؤمنین خدا معنا نه ده چې اوس بال بچ له بریزه کم د پیدا کوم. ویل راځه را روانې کو. ابو عبیده دغه وخت کې د بیت المال مشرو لکه دلته د زکات کمیټه چې کم مشران دي دا پتم کړی ده چې دا د زکات کمیټه مشران څوک دي او جوړ شوي څوک دي او دا زکاتونه زکم زیاته دام کتلی ما پسې دا خزه راشي ته کاغذ دستخط وکړه چې دا زکات ماته ملو شي. هم خور لار لنډوا لار لنډوا کما متعلق د څه خدمتي خو او لار لنډوا. زکات چیرمن چې دې زبو ساغت علی کما چې دې له زکات ورکا نو یا به 200 درکې یا به 1500 درکې داغه کور باندې ځان لولې نه وای. په خدای قسم چې د دې زکات په پیسو باندې کم کم کرتوتونه شوي دي زه درته څه وایم. بیا د زکات پیسې چاله خود ورو پیسې نه ملاویږي او چاله 15 لکه ملاویږي. دا سیاسي رشوتو چې ضیاءالحق راويسته و دا د سود د زکات سیستم چې و سیاسي رشوت په تور باندې به استعمالول او مولا به پی چوپ کولو چې دا مولا چرته ګوګشتو आवाज ونکي. دا د مولیانو خسی کولو د پاره راويسته والله قبل چل پکيو. ما پسې یو ځلې د 10 لک روپو چک راوړو وزیر اوقاف صاحب ول دا والا مال داسري ول 10 لک روپو چک دے مال پر ریکارډ برازي کا پټ بئی ول پر ریکارډ خو برازي خو دې مال خونه ورانه 15 کاله د پاکستان نزان ما په 10 کې ساتلې دا په 10 لک روپو مات کړ. دا د تنگی خان چې ده ایډوکیټ صاحب 6 لک روپو ټلیفون راتو کو چې چک درلېګم دا کیش کا و یوې غنټې له بے نظیر علما او مشایخ کانفرنس کې یوې غنټې لراش مالغه کور دی وران شه چې په تنگی کې دی چې ما 40 کاله خزو په ډرامي کړی دی اوس به خزو سره ناستې ول شاکرې بده کې نو مال کا یارانه کې او د یارانه حق ادا کې نو چې دا کانفرنس تیر شي ته بیا دا 6 لک روپو چک راولېګا چې زه عالم کني عالم زه خو ملایم 15 روپۍ مالم ول بیا در باندې سکوم دې حد لا پورې زپکه یو ګوګشتو والا پاتې ما چې زما د خسی کولو کم کوششونه دوی کړی. اب بیا خبره ده چې د خو ګورئ دا ګرځوي خدایم ورکه چې ورک شي په ډټسنو کې چغې مو وای خړ سیلاب میوسا په ډټسنو کې چغې مو وای حسبي ربي مربي حسبي ربي مربي په خدای قسم روټای چای جامې دار سب تاسو پسې منډي وای ارس ما ټول ورځ ګوره د دوایانو دکان کې ناس ته مرسه ما پسې را منډي وای دا پیدا کړي دا د خړایلو بچو پسې منډي مو وای دا پر اګمالونو چې ځانونه اګمال کړی دي دا اس نه درکې والله قسم په 15 کاله کې د دله قوم یو سرک جوړول زده نکړه هغه له چینیان راوستي. خود کفیل دی ملک ته وای خود کفیل چین دی خود کفیل هندستان دی مسلمان او خود کفیل کابل حال دی ور شو ګورا روس خدای تباہ کړو اوس په وزیر خارجه او داخله سره نه جوړیږي. دغه سي دا ملک دی. دا الیکشن چې وشي تاسو به بیا وګورئ راسکشي به یو به وای زم پلانې وزیر کېږم زه پلانې نیک معلوم و به زه په پلانې وردم ابل به په پلانې وردم بیا به دا راسکشي دغه غل متیازي به پزان تپی بیا به ولا ډچ ورکی یا فوج یا صدر درې څلور میاشتې پس به بیا په دې قهر اخته خدای به خیر ورځ درته نه خي رندېږي به په خورس پس د بزرګانو نه مې اورېدلې دي چې قیامت قریب دی قیامت قریب دی. دا سه مې وخت تر رسیدلی چې امام مهدی هم پیدا شوی دی. تاسو خیال راغی بعد شپه به سملې او ټک ټک به یو ارسب ختم. ابو بکر خلیفہ او امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین دی. حضرت عمر بوتلو ابو عبیدہ تا
چې د کور ته به د سړی په سر پاو اورځي څومره پاو او قجور شته ده باغونه هغه سره به دا روټای خوري د امیر المؤمنین کور ته د سړی په سر پاو اورځ یو ورځ ابوبکر صدیق تخپلی بیبي وی چې انارو ته میړه شوی زمون خزه خو مونږ ته وی چې آیاتاباد شاپینګ ته میړه شوی کنه تاسو سپیره یو شکر وباسه چې ځوانه خبر شکر وباسه تاسو پوه شئ ابوبکر صدیق بیبي وی لګا نار راوړه ورته بیبي ما سره هو الله کا پیسې شته امیر المؤمنین دی ته یو وخت په نیمه خېټه روټه وخوره او هغه وړه جمع کا به زه خرڅ کم نه پاغه بتاله انار راوړه اته ورځې د امیر المؤمنین بیبي په نیمه خېټه روټه وخوړه اته ورځې پس یو سیر وړه جمع کړیو وداواله خرڅ کو مال انار راوړه امیر المؤمنین هغه وړه واغسته او بیت المال ته واپس یوړه اول ته داخل کړ چې داخله کړه حکم یو کو آرډر یو کو چې نن نه بعد به زما د خزي په نوم باندې نیم پاوډر علیږي نیم پاو ولی جی ودا ما ته معلومه شو چې زما خزه په نیم پاوډر گزاره کولای شي چې کور ته ما خام راغی بیبي ورته انار درانوړ و انار لا څه کې غوړه مې دیم نیم کړ او دا آرډر مې وکړ چې دینه بعد بستا په نوم نیم پاوډر وټای راځي معلومیږي دا چې ته په نیمه خېټه هم گزاره کولای شي هغه سیر وړه به د چابل چا غریب په خېټه کې پریوز خلق خدغه انعمت علیهم خدغه حضرت عمر د کلی نه بار یو بوډای اوسېدا او زمون خزه مو ګوره او زمون حال مو ګوره مونږ خلاصه کې زمون د مليانو ګوره ټول تر ما پورې زه د بزرگ جمیل زوی نه ما 13 ورځو کې صدر یو تانه والا را ته ټلیفون کوي چې یو مولا کور نه ټلویزیون ورک شوی رپورټ درج کو کنه مال رپورټ نه دا مولا تصویرم اخبار کې ورکاو نامه هم ورکا چې هغه وی مولا وی چې رنگین ټلویزیون زما کور نه ورک د کوم مولا کور کې چې ټلویزیون نه شته کنه غر کې غر چې زه د شپې ټي وي تناسته مو سار تعالی جمع ورکوم ستاده پلارم کور وړاندې زما خوران وړاندې زه د شپې ټي وي تناسته مو سار ستا جنازه کوم ستا کور وړاندې کنه ده کور خو به اعلی جوړیږي چې ما د جمعې شپه وی خطر کړی محمد رسول الله ویلي کوم شپه چې ما ټي وي ته تیر کړی او سار زستا جرګه کوم خدای ته د جنازې استامړې بخلې کی زمون تھرو آؤٹ پاکستان قوم مهذب ولی نه ده ځکه چې مشران مهذب نه دي مشران مهذب نه مولا رنگ کې مشر مهذب نه ده د پیر رنگ کې مشر مهذب نه ده د لیډر رنگ کې مشر مهذب نه ده د سرمایدار رنگ کې مشر مهذب نه ده دا سلور مشران دي سلور ورډلې مهذب نه دي نو د قوم غیر مهذب تربیت کیږي لګي ډریل انسټرکټر چې قابل وي نو الس پای پرې ټیکس د کوي کنه کدا څنګه ده ډریل انسټرکټر هغه ته وایي چې کوم سپایانو ته پریټ خي او ډریل انسټرکټر دا لایق دی په خپل پله فرایټ باندې نه پويږي نو تا ته بلې فرایټ څو خي په شب قدر کې یو کال کې دوما قیوم خان مهرباني کړې و مسلم لیگ کو بادشاہي و تقریر میں کړو بس ویني و ما شب قدر ته نو د بارډر والا پریټ به مې کتو نو داغي یو ډریل انسټرکټر و پریدیو زمونږ عزیزو زما پریدیم نو هغه بار کله به وته هغه پریټ ګراوند ته نو لیفت رائټ لیفت رائټ لیفت رائټ رائټ ویل لیفت ویل دا به وی اباوټ ټرن نو اباوټ ټرن دا معنا ده چې واپس راو ګرځي نو هغه اباوټ ټرن باندې هغه رنګوټان پیدا نه ځکه چې دا ټول د غرونو نو ډریل انسټرکټر ورته وایي چې خدای مو خونه ورانه کا جزه ده تاویم چې اباوټ ټرن نو کل کلی راو ګرځي بو خیال امره نو تاسو ضروره داغه سپایان ورونه ډریل انسټرکټر مم دغه ده اپریده ده او تاسو دغه کو سډب یې نو پابو ټرن پويږي نه کل کلی راو ګرځي کو پته نه لګي چې کوم طرف ته وګرځيږي دام ډریل انسټرکټران دی او تاسو رنګوټان یې نو چې ډریل انسټرکټر د دې قماش وی رنګوټ بس پریډز ده نو چې ما وای چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری زپ ملاتوب کے ٹھگ او غلم پیر په پیرای کې ټګ او غل دی لیډر په لیډرای کې ټګ او غل دی
بادشاہ په بادشاہي کې ټګ او غل دی کیږي بس بادشاہ اوای تاسو ټول کلمه تیرا کوي په دې جماعت کې چې څومره ناست یې په دې 15 کال کې د پاکستان یو حکمران داسې کتلې دی چې د قوم د بچو د لوږې او د غربت غمي ور سره یو هم کتلې کلی نبار یو جومپړی و بوډای پکې اوسېده ابو بکر صدیق به حضرت عمر به د شپې تلونو سار کې دا بوډای خیمه به جارو کړه منګوټه به ورته د اوبو را ډک کو ورته به کېښو څه قجورې ستوان به ورک یو شپه حضرت عمر وایي چې په ما پوه نه شم لږ ډېر وختي پاسېدم چې ډېر وختي پاسېدم چې مې کته بل څوک لګیا دی دا بوډای خیمه کې جارو وایي لګیا دی بل څوک لګیا دی چې زه ورنږدې شم چې مې وکته فیضا هو صدیق چې ګورم ابوبکر صدیق دی ما نه مخکې په نیمه شپه تلی دی او د بوډۍ جونګړه جارو کوي لګیا دی زه غلی غوندې د یو ونې شاته پټ کېناستم او منګوټې اوچت کو اوبه یې را ډکې کړې او بوډۍ ته یې کېښوې او بیا ته روان شو امیر المؤمنین دی او د بوډۍ کور کې نن تاسو جومات ته چې راشي تاسو څه شئ یا به کلي کې ملکې یا به خانې یا به چېرته غوړکۍ غوندې نور څه شی ته جومات ته راشي هسې دا روټي خلاص ډېره دي پوزې نه صفا کوي جومات نه صفا کوي او د سونو ځای نه وینځي یعنې تا دومره غوندې وظیفه ورکې نو د هغې ټیپر پې خرڅوي چې جومات درته وینځي ته په څه ګرنیټ لګېدلی چې راننوځي جومات ته جارو راواله او جومات جارو کا چې جومات نه بهر وځي او پیزار کې کېړی پرتې وي ټولو ته کېړی سمې کا چې نفس دې مړ شي نفس دې مړ شي چې بل له کېړی سمې خو په دې نفس مړ کېږي که نه که داسې نه ده چې تو اوس را روان یې صاحب رومال دې پوګا چولې یا مسله دې پوګا چولې تازه اتی صاحب حج نه راغلی دی او رومال دی ورته مسله وغوړېږي او دغه وشي هغه او جارو او جومات وینځل او جومات صفا کول دا صداقل خبره په آرام کښېنئ نه مونځونه شته نه روژې شته خدای ته وګورئ غر کېږي بیړم غر او نور به انشاءالله غر کېږئ که خیري ورځې م را روانې دي د ځان تماشې به وکئ قرآن ویلی دي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه داسې ورځ به وی در باندې راولم چې زوی به د مور نه منډې وی مور به د لور نه منډې وی لور به د مور نه منډې وی پلار به د زوی نه منډې وی رور به د لور نه نو لرې لرې منډې وی چې یا الله ما ته خیر پېښ کړي خدای وایي داسې ورځ به در باندې راولم په ځان به خبرېږئ نه اوس تاسو ګورئ نه اوس دې جومات کې یو پټاخه خلاصوم دلته اوس یو ورځ دا ټرۍ کوم دې جومات کې چاته یو پټاخه ورکوم چې ټک سره تاسو د خپلې منډې بیا وګورئ کښېنه خدای دې بې خو باسه ته به د ټولو نه مخکې منډې وې تاسو د خپلې منډې دا به ونه وي بجلیګر مولا رسته پاتې دی دا به ووایي په ایمانې وایي کار سړی به ځان وباسئ لاړه هغه خلک چا په بل به سینه واچوله چې د ده په ځای ما مړ کړه هغه خلک لاړ هغه ابوبکر و هغه عمر و نو مهذب قومونو مشران چې وي او مهذب وي نو د قوم تهذیب سره تربیت وکړي مونږ ته په 45 کال کې خدای مهذب مشر نه دی را کړی واخر دعوانا اورېدلي زما دا تقریر هم په دې موضوع باندې و یو منټ کې خو نه کنه ما دا تقریر چې و په دې موضوع باندې وکړو سو پورې چې د مهذب قوم تعلق وي او د مهذب مشر تعلق وي نو هغه د الیکشن پروګرام داسې پیش کوي لکه امریکا او یورپ کې چې پیش کوي په ټلویزیون باندې هر یو لیډر خپل پروګرام واوري بیا د قوم خوښه ده چې هر چاله ټیک شو زمونږ په دې ملک کې دومره لوی لعنت شو دا سیاست چې اومه پیړۍ په خپلو کې په یو بل پسې راوباسي سو پورې چې د سیدانو تعلق دی سیدانو متعلق زما عقیده او ایمان دا دی چې یو سید وي چې هغه نسب نامعلومی یو سید وی چې هغه نسب معلوم وی امام غزالی نن نه 1050 سال وړاندې تیر شوی دی اغلی کلی دی چې مجهول النسب سید چی وی مجهول النسب داغه بی عزتی کولم په دې نیت چې دا سید دی یا سید نه دی
دا د پیغمبر توهین دی او د پیغمبر توهین چې دی موجب د کفر وي. دی وجنه عزیزانو هر جلسه کې چې تاسو یې یا ناست یې نسبونو ته موزئ د جامو نه مبار کېږئ خپل پروګرام پیش کوي چې روره زه به ویاڼۍ جوړوم یا به سړک جوړوم اسلامونه خو نشته. دا خبره خو دروغ ده. اسلام خو نه بېنظیره راولي او نه نواز شریف راولي او نه پلار چرته راوستی. خبره د اسلامونو نه ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده. خبره د سړکو د ویاړو د اوبو د بجلی ده او د کوڅو ده. خیال م راغی دي خبره چې اسلام امریکې تر څو پورې نه ویلي په پاکستان کې اسلام راتلی امریکې نه ویلي په پاکستان کې اسلامونه نشي. اوس مې درته ونه وي چې اسلامي فرنډ والا تېرېده او ټرانزسټر یې لګولی او ټولو لاسونه پړکول ورته په ډیټسن کې ګډېده. خبره د اسلامونو نه ده. پاتې شوه دا چې سید دا چې راپاسېدو دا بنوري سید دی. حضرت آدم بنور رحمت الله علیه هغه سړی و چې د ده متعلق په مدینه کې یو افوا شوې وه چې دا سید نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته ورغی او ده وویل چې یا رسول الله که زه سید نه یم نو ما ته ووایه چې زه سید نه یم. نو د رسول الله د روضې نه د هغه لاس راووته ورته دا ګوته راووته چې دا وره وه. هغه ګوته حضرت آدم بنور رحمت الله علیه اوروده او ورته وی چې ته آدم نه یوازې بانوره مې. دا هغه بنوري سیدان دي. که څوک سوی د دې متعلق غلط به وي خدای دې ورته هدایت وکړي. غوندې مثال دی چې یو پلار تلی او زوی له جینۍ غوښته ورته وی چې هلک څنګه دی؟ وی ډېر ښه هلک دی ډېر ښه هلک شان شوکت یې وی بس ډېر ښه زلمی دی مونځ او دس کوي مونځ او دس نه کوي خو نور ډېر ښه هلک دی. تنخواه څومره ده؟ تنخواه بابو دی دفتر کې 800 تنخواه ده خو په د پاسه د خدای فضل دی نور ډېر ښه هلک دی. عزیزانو زمونږ د چا صفت کول چی که خیالم کړي هغه دغسي دا پلانې سړی جي دا ډېر ښه سړی کا پکې د سور کافر بچی خو چې حجرې ته ورشي روره شنې چای تورې چای روټۍ هر وخت میلاویږي. مونځ او دسونه یې څه کوي خو نور ډېر روټي مار دی. نو زمونږ د چا تعریف چې دی هغه په اغراضو بنایي او د الله منظور نظر چې دی دا په کرکټر او کردار باندې بنایي. دو وجنا انعمت علیہم که تاسو خیال وکئ کم خلق الله منتخب کړي دي په قرآن کې چې انعام شده خلق دا کم یو دي. انعم الله علیہم هغه څوک دي؟ من النبیین پیغمبران والصدیقین او صدیقین دي والشهداء شهیدان دي والصالحین او صالحان. اوس انبیاء څنګه خلقو؟ اخو کته پکار دي چې انبیاء څنګه خلق. علامه ابن اسیر لیکلی دي چې آدم علیہ السلام پیغمبرو الله ورته وی چې په دې جنت کې ته اوسېږه او ستا بیبي دې پکې اوسېږي لیکن فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي کدی بوټي ته نږدې شوي نو ګوره کار به خراب دی بوټي ته باندې نږدې کېږي. وخت تېرېده شیطان چونکې د ده په سر تباه شوی و نو راغی دروازه کې ورته ودرېدو چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. قسم دواړو ته وخوړو چې دا بوټي دانه که تاسو وخوړه ټول عمر به جنت کې پاتې شي کې نیتي وباسي. بی بی حوا ویل آدم علیہ السلام ته جوال به زه وخورم که څه کار خرابېده بیا ته م وخوره. نو هغې وخوړه خو چې اثار د جنت بدل شو آدم علیہ السلام هم وخوړه دواړه د جنت نه بار شو. یو سړي په ما باندې سوال وکړو چې آدم علیہ السلام که دا دانه نه وی خوړلې په جنت کې نو مونږ به هم په جنت کې پیدا وی او مزې به هم کولې دا سب په غم کې پیدا وي. نو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی کړې وه. مال خبر دا نہ ہوا خبر داوا چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے
حسن یوسف اور ہے، عشق زلیخا اور ہے، حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے. گورا یہ بھی کچھ اصرار تھا. اس خپا نشي تاسو خدای خبر دی ورځو کې په دې خبرو پوهیږئ کنه، ځکه چې دا بل غم جوړ دی. بیگا په دې لار الکان تیرې د پډیټسن کې اسې د تاسو ځان پورې درته وایم چې هغه زما دغه دریوال خبره رښتیا کیږي چې استاد ز چاته او خاندم د سړی زامن ورک شو، د سړی زوی شتنه نو خان دی چاته. نو د اسلامی فرنٹ والاو جلسه وا او الکان په ډیټسن کې تیرېده، نو ریکارډ چینجر لګولې په ډیټسن کې او څومره الکان چې پکې ناستو نو لاسونه پړه کول. دغه ده وته کور مران شچ ورانم شي. تاسو خو هغه اسلام والا یې کنه، اوس بل چانه به زه ګیله کوم. تاسو خیال راغی. نو ما خبره چې ورځ تیریږي زما به ډېره کې رښتیا کېږي چې استاد خان دی چاته د سړي زامن ورک شو. نو خو خبر اوس دا خبرې په تاسو لګیم که نه لګي په بل وي رخته یې. یو وایي چې دا زما د دونی شملې خوږې دي، بل وایي دا زما د دونی کې صاحب شات مې اچولي دي. په دې قهر دا ملک اخته دی، خدای دې په نورم اخته لري. دغسې ډچ به خدای درکوي لکه پرونې چې هندوستان لی ورکو. تاسو خو د سړي زامن کېږئ نه، ښځې او نر په نالت یئ. ښځې نر، ښځې په یو منډې وئ، لوڼم په بلې منډې وئ، زامنم په بله منډه وئ، تاسو په بلې منډې وهئ. داسې ګړچ به خدای درکوي لکه پرونې هندوستان له ورکو چې دنیا کې عظیم طاقت دی. 14,000 مړي تر ننه راوویسته او لاروباسي لګیا دي او 8,000 اسپتالونو ته رسولي دي. خدای خبر چې لک ته به رسي که 2 لکو ته به مړي رسي. یو ګړچ ولا زلزلې ورکړی دی، په زرګونو مړي لاره ویستی نشي، فوج ته حواله شو هغه دنیا. دغه چې ګړچ به خدای درکوي. تاسو خو د سړي زامن کېږئ نه، که ګیرو والا ګورې هغه په نالت سهار مې یو ګیرې والا کتو نو مال داسې ګیرې په پټو کې واښه هم ډېر ولاړي. نو په دې ګیره څه طالب ته یو خان وی ملا صاحب دا خانان چې دي دا خو د دې 15 ګزه لکۍ وي چې مړ کېږي یو 15 ګزه قبر ته ځان سره وړي. یو طالب ته وایي چې طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ طالب هم نیک طالب و، دا زمونږ د زمانې غوندې نه و. هغه ورته ویل خان ما ته پته نشته چې زما دا ګیره ښه ده که ستا دا د سپي لکۍ ښه ده؟ والله که ما ته پته شته. ویل ولې؟ ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده، او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا دا د سپي لکۍ کې ښه ده. نو زمونږ داسې ګیرو نه د سپي لکۍ ښې دي. تاسو خیال راغی؟ نو خبره مې دا کوله چې دی وخت کې په دې خبرو دا قوم یا دا ملک پوهېدل دا د عقل نه بار خبرې دي، د عقل نه. کہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. آدم علیہ السلام د جنت نه چوتو نو دی کیم رازو سرازو. آدم علیہ السلام خدای پیدا کړي دی ته نو چې تب په جنت کې اوسېږي. الله پیدا کړي دی ته چې ستا د واجب ز دنیا آبادوم او دنیا به جوړوم. نو دا ولا یو باندې جوړ کړه د جنت نه را بار کېدو د پاره. نو سړی ته مې وی چې جنت کې آدم علیہ السلام ذکر نشو پاتې کېده چې داغه پملا کې د کربونو پدمونو غیر متناهی شمار باندې روحونه پراتو داغه پملا کې، او ما وستا غوندي خبيث روح هم پکېو. نو توس په جنت کې پیدا کېدو وي چې په جنت کې پیدا وي. الله ورته وی چې بار لار شه د جنت نه دا پلیت روحونه ټول دملانه وغورځوا، نو هغه نه پس بیا جنت تراشه راويسته دې لپاره. نو یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے، دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. ماجرا داوا اوس په مرګ باندې تاسو د ټول دنیا د علماو نه پوښتنه وکړي چې د آدم علی السلام قبر چرته دی؟ چرته دی؟ هیڅ چاته پته نشته. د بیبي حوا قبر په جده کې د جده پادیره کې یو قبر غوندې جوړ کړو چې دا بیبي حوا ده. نه خبره داسې نه وه. خبره داسې وه چې بیبي حوا او آدم علیه السلام چې دواړه وفات شو، نو د جنت اوبه او ملایکې راله آدم علیه السلام له غسل ورکو او بیبي حوا او دا دواړه په یو تابوت کې واچولو. فغیبوهما
دواړه غیب کړو جنت ته ورسول. تاسو خیال راغی لاړ چې د کوم ځای وو هغه ځای ته لاړ. د آدم علیه السلام قبر چرته نشته، دا غلاش او د بیبي حوا لاش جنت ته تللی. لکه عیسی علیه السلام په ژوند الله جنت اسمانونو ته بوتلی دی په ژوند. یهود او نصارا خدا وایي چې دا قتل شوی دی او په صلیب ختلی دی کنه. قرآن وایي نه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه. الله ځان ته اوچت کړی دی، په اسمانونو کې کېنولی دی او د بیت المقدس په مناره به راکوز کی د قیامت په ورځ باندې او قیامت به په برپا کوي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ انعمت علیهم دا خلقو انبیاء علیهم الصلاة والسلام. انعمت علیهم صدیقین لکه ابو بکر. دیکھو گوری پرون میں د شاهانو یو دفتر ولیدو، د شاهانو هغه کرسۍ، هغه میزونه، هغه د سیګرټ د ایرې تویولو لوښي. قسم په خدای دی که هغه لوښی ما په خوب کې لیدلی دی، په کوم کې چې شاهان د سیګرټ ایره تویوي. دا د سیکټریانو په میز باندې پراتو چې شاته بلا کم قسم سیګرټ کیس پروت. هغه ډبلې چې کم کې سیګرټ پراتی هغه د چاندای او د سرو زروي. کو سړبو تاسو کورونو کلو ته خو سره کې نشته کنه او بموم نشته، دغه خړه سنبای ګرځي خدایم نور خړ کار. سیګرټ کیس د سرو زرو. حیران ما خو په سن 84 کې په دلی کې د راجیو ګاندھی بنگلم کتلې و. د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم و د 90 کروڑ دنیا داغه جامع مم کتلې وي، داغه موټر مم کتلې، داغه گارد مم کتلې، داغه دفتر مم کتلې. په دې صدر کې هغه د انګريزانو د زمانه زوړ سټایل بنگلي چې کمی دي دا سه بنگلای دا کل 15 کسا گارد دی په او فیټ موټر چې هغه په خپل ملک کې جوړي په دې کې وزیر اعظم هم ګرځي. اوس بیا الیکشن دی، الله دې په خیر دا ستاسو مشران پاس کی چې دا کوم سره ستاسو عقیدې دي او خوخم دي او ورته ګرځېږي را ګرځېږي دي، د خدای ټول کامیاب کی. بیا به په دې منبر درته وایم چې اوس ته هغه دویم پلار څنګه شو تاسو بیا به درته وایم. خو شرمېدلی په څه شرمېږي؟ دا قوم زما په دې خبرو شرمېږي نه. مونږ شرمېدلی په څه شرمېږي؟ بیا به درته وایم. وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. مالا خود خاور تیلو ڈیو نه ملاویږي او د پیر کور کې چراغان جوړ دی. په ما چې لوډ شیډینګ وشي نو سلور او شپږ غنټې په ما بجلی نه او شاهانو ته سپیشل جنریټر لګېدلی دي اټومیټیک چې بجلی لاړه شي نو اټومیټیک جنریټر شروع شي چې شاه چرته ګرمي ونشي.